شیطان زمون دشمن دی، کم عبادت هم کړی دی، اوس هغه عبادت هغه به زمون ختموي. مونږ د جنت لایق شوي یو، اوس په مونږ هغه دوباره د جهنم لایقان کوي. دا د هغه کوشش دی. او دا ټول به ځان سره یا الله ستا دا بندگان جهنم ته بوزم. حضرت موسی علیہ السلام یو ځل یو مجلس کې ناستو، شیطان راغی، ابلیس، او هغه مجلس کې کېناست. یو رنگین ټوپۍ په سر وه، هغه یې راواغېسته او داسې مخې ته یې کېښوده. موسی علیه السلام ورته وایي څوک یې؟ وی ابلیس یم. دې ټوپۍ دې ډېره رنګینه پیدا کړې ده، په دې څه کې؟ وی دا خو د دنیا رنګینۍ دي، په دې باندې د الله دا بندگان خطا کوم. موسی علیہ السلام ته تپوس وکړ، ابلیسه کومه ګناه ده؟ هغه ګناه راته وښایه چې ته په هغې باندې زر یو انسان رانیسي، ستا په قابو کې راځي، هغه کومه ګناه ده؟ نو شیطان ورته وی کله چې یو نامحرم سړی او نامحرمه ښځه یو ځای ناستی، جدا خلوت، بس دا زه بیا ډېر زر خطا کوم. دغلته چې دی نو زما اثر زیات وي. بیا مولانا محمد ادریس کاندهلوی رحمه الله یو عالم دی، هغه لیکلي دي کله چې خدای پاک شیطان مردود کو، نو هغه الله ته سوال وکړ، یا الله یو جال مې پکار دی چې د دې خلکو ښکار پې کومه، مضبوط جال راته راکه بس. نو وایي الله پاک ورته د سرو او د سپینو یو جال ورک، د سونې او د چاندې، چې دا واله او په دې باندې ښکار کوه دا خلک. شیطان ورته وایي چې نه، دا د سونې چاندې دا جال چې دی که نه، دا ډېر کمزوری دی، دا نه اخله. وی ښه چې دا نه اخلي، نو د ملغلرو او د جواهراتو دا جال واخله، په دې باندې دا خلک رانیسه، ښکار په دې کوه. وی نه، دا د لالونو او د جواهراتو دا جال چې دی دام کمزوری دی، ماله مضبوط جال پکار دی. وی داسې چل وکړه، د خوراکونو د پولوونو او د ریخمو خوراک او پوشاک، ریخمو جال بدله درکم، نو هغه به مضبوطي، په هغې باندې دا خلک ښکار کوه. یا رب العالمین دا کمزوری دی، په دې هم نشم قابو کولی. نو الله پاک وته جال ورکه چې ته دا د خواهشاتو، د نشو تماشو، د ډمتوب، د ګډا دا جال واخله، زه په دې باندې خلک رانیسه، ښکار کوه. وی شیطان وخاندل او بیا غلی شو. الله ورته وی ولې غلی شو؟ وی جال ښه دی، مضبوط دی، خدا ده چې دا خلک زه چې قابو کوم، په دې جال هم نشم قابو کولی. الله ورته وی چې دا جال دې هم نه دی خوښ، نو بیا د ښځو جال بدله درکم، د حسن او د جمال جال بدله درکم،
ما سره خو اخیری دقه مضبوط جال دی، نو زه دا واله. وی شیطان په ګډا شو او ډېر خوشحاله شو چې اوس راته مضبوط جال میلاو شو. شیطان چې سړی رانیسي نو د حسن او د جمال او د ښځو په ذریعه باندې د ښکار کوي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو ځل په جومات کې اعتکاف کو. نو حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها امهات المؤمنین راله جومات ته پیغمبر علیه السلام سره ملاقات له. نو چې واپس لانو پیغمبر علیه الصلاة والسلام کوره پورې رخصتوله روانه کړې وه. په لار کې یو 2 انصار صحابه کرام مخې له ورغلل. نو پیغمبر علیه السلام هغه صحابو ته وی دا صفیه ده او زما کور والا ده. هغوی ورته یا رسول الله په تا خو مونږ بدګماني نه کوو، دا چېرته کیدی چې مونږ په تا باندې بدګمانه شو چې تا سره به ملا پردی ښځی؟ یا رسول الله زمونږ خو دا خوا خاطر کې هم نه راځي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی شیطان د انسان په بدن کې داسې ګرځي لکه د ده په بدن کې چې دا وینه ګرځي. پیغمبر علیه السلام وفرمایل اتقوا مواضع التهم، د تهمت د ځینم وتښته چې تهمتي نشي. د دې وجې نه ما صفایي وکړه چې دا زما بیبي ده، جومات ته راغلې وه اوس یې کور ته رخصت و. د خدای قدرت دی که چا سره خپله ښځه روانه وي په لار کې، خو دا شیطان به تا ته وسوسې درچوي چې دا څوک دا په ګاډي کې تا سره څوک ناسته ده، دا په لار تا سره څوک ځي، 20 کسه دې تا سره نور ناست دي، هېڅ پروا نشته. خو که ښځه ناسته وه، لور ناسته وه، خلک دې هسې داسې دا شیطان حرامي دا دې ذهن کې دا وسوسې به درچوي. دا د شیطان مضبوط جال دی ښځې. نو موسی علیه الصلاة والسلام ابلیس ته وایي چې دا د حسن او د جمال او د خایس او د ښځو جال دا ګناه چې د په دې انسان ډېر زر رانیسم. او یوه ګناه به ته بله مخیم چې یو سړی کله صدقه کوي نو دی د صدقه زر کوي. بس لکه اوس اراده پیدا شوه زر صدقه ورکه، که د دې ځای نه دقه ځای ته شوې بس شیطان دې ځای کې محنت کوي چې دې دا صدقه ورنکي. وایي زه چې کله انسان صدقه کې تاخیر وکړي لږ شانتې وایي بس زه خطا کړم او صدقه ورنکي دی. وسوسې ورته ور واچوم کله یوه کله بله، د صدقې نه خطا کوم. کتابونو لیکلي دي وایي په یو جومات کې یو مولوي صاحب وعظ وکړ. وعظ یې وکړه چې د صدقې دومره ثوابونه دي او کله چې یو بنده صدقه کوي نو اویا شیطانان هغه پسې لګېدلي وي چې دا صدقه دې ونکړي. یو بابا ناستو هغه وی دې شیطان له به زه اوس دا ملا ماته کړم، دا اویا شیطانان دا دې ما منیږي. کور ته په منډه لاړ خو د صدقې فضیلتونه واورېدل. کور ته په منډه لاړ او کور کې بوجۍ پرته وه د غنمو او هغې نه لمن را ډکه کړه. چې لمن یې را ډکه کړه او دروازې ته ته نو ښځې ورته پې اواز وکړه. پخوا خلکو به د اوربشو خوړه یا به نور څه خوړل او غنم به چېته مېلمنو له یې ښودي چې مېلمه راشي نو زه هغې له به کوو. نو ډېر په احتیاط پې ساتل او د خو لمن ډکه کړه صدقې کوله. نو چې دې دروازې ته ور روان شو نو ښځې پې اواز وکړه ویې څه کې غږ مه کوه. دې اوس دروازې ته روان دی او ښځه م ورپسې ور روانه ده چې ونځي رانه لمن یې ډکه کړې ده د غنمو. چې دروازې ته دې رسېده نو ښځه پې ور منډه کړه او د دې لمن یې نیره ونیوه
وی سکه وی صدقه کوم وی پریدا لمن اعتراق کلا غل غنم دقه سی توی شو او بس لمن وشلې دا خو ما ملمنو نه خو دی تو صدقې کې چې هغه غنم توی شو په کوسه کې ډېر زیات خفه شو جمعات ته واپس لاړ ډېر زیات خفه او غمجن او شلېدلې لمنې روا مولوي صاحب ولیده ویې څه دي ولې خیر خو دی ولې خفې او دا لمن دې شلېدلې ده ویې مولوي صاحب تا چې فضیلت بیان کړه د صدقې او تا وی چې صدقې دومره ثوابونه دي او اجرونه دي نو وی ما وی چې زه صدقه کوم او تا راته چې اویا شیطانان ورپسې لګېدلي ما کلک اراده کړې وه چې نن د دې اویا شیطانانو ملا به زه ماتوم هغه اویا شیطانانو له خو مې ملا ماته کړه خو د شیطانانو هغه مور را باندې غالبه شوه هغې خطا کړم هغې رانه هغه دانې توی کړم نو دا شیطان په دقه ځای کې کوشش کوي چې کله انسان صدقې اراده وکړي دلته شیطان وسوسې ور واچوي د دې وجې نه شیطان موسی علیه السلام ته وی کوم سړی چې اراده وکړي د صدقې نو زر دې صدقه ورکوي ګینې بیا به خطا کېږي بیا به زه خطا کوم بیا دې زمانه صدقه نشي ورکول موسی علیه السلام ته وی دریم ځای هم درته ښیم دریمه ګناه هم درته ښیم چې زه انسان څنګه زما اثر کم ځای کې زیاتی وی کله چې یو انسان خپل ګناهونه ایر کی زما د مطلب ذهن دا دی چې سوې مغه دا وي انسان چې کله خپل ګناهونه هیر کی او کم نیک اعمال کړی وي هغه ډېر وګڼي چې ما خو ډېر عمل کړی دی وی بس دقه ځای کې دا انسان زما په قابو کې راځي بیا چې انسان خپل عمل ته زیات وي چې ما خو ډېر نیک عمل ډېر منځونه مې وکړل ډېر روژې مې ونیوې ډېر تلاوتونه مې وکړل ډېر تهجد مې وکړل او قیام اللیل مې وکړ بس چې کله انسان خپل نیک عمل ته ډېر وي بس دقه ډېر کې زه خطا کم بس دی بیا زما په جال کې راګیر شي مونږ په دې غفلت کې پراته یو اوس مونږ ښه په سور ناست یو منزل هم د سهار نه راځو نور هم داسې که جمع له پابندي نه کوو ولې ځکه چې مونږ کلک هغه دی چې مونږ خو الله باندې ځان بخلی دی که نه د اختر په ورځ مولوي صاحب د پیغمبر علیه السلام حدیث بیان کړ چې الله پاک دې اسمان ته راغلی دی او بس انسانانو ته وایي ستاسو ګناهونه ما په نیکو بدل کړل تاسو ما وبخلې عیدګاه نه چې کور ته ځئ تاسو بخشایي به ځئ بخلې شوي نو بس مولوي صاحب په مونږ بخلی یو خدای پاک مونږ بخلی یو اوس منځونو ته ساجت دی جوماتونه تش ډېر ښه نیکان او صالحان خلق چې ځان ته علما و مفتیان وي ځان ته امیران وي ځان ته حاجیان صاحبان وي نثار جمع کې بني مخکې به وو اوس بني مخکې به سپاره تلاوت کو قرآن مجید بس په ټپه پروت دی اوس په یو کال په المارۍ کې پروت د شپې به تهجد یو دوه درې رکاته به یې وکړل په 11 میاشتې کې به دې تهجد په سترګو نیني ځکه چې دې دا وایي چې ما خو عمل ډېر کړی دی زه خو بس الله بخلی یم اوس که دا د شیطان هغه چال دی شیطان دې ځای کې سړی دوږه کوي شیطان زمونږ دشمن دی الله پاک فرمایي ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا دا ستاسو دشمن دی او دې په دشمنۍ ونیسه د دنه به داسې ځان ساتي لکه څنګه چې دشمن نه ځان ساتي 24 غنټې د شپې او د ورځې سړی د دشمن نه حساس وي چې دا دشمن په ما حمله ونه کړي غافله کېږي نه سړی دقسې به د شیطان نه غافله کېږي دا به اوس کله یو وسوسه راته راچوي کله به راته بله وسوسه راچوي کله به راته بل او هر چاله په خپل شکل کې راځي مولاله شیطان د مولا په شکل کې راځي حاجي صاحب له د حاجي صاحب په شکل کې راځي امیر صاحب له د امیر صاحب په شکل کې راځي دکاندار له د دکاندار په شکل کې راځي زمیندار له د زمیندارۍ په شکل کې راځي
هغه شکلونه دي او په هغه شکلونو کې هغه راځي او دا د الله بندگان هغه خطا کوي. نه عزتمندو په هغه خپل عمل باندې غرور نه کو، ډېر ونه ګڼو چې ما خو ډېر عمل کړی دی، نیک عمل مې کړی. دا اسم نه دی. د الله دربار کې مونږ څه کړي دي؟ اسم نه دي کړي. په اووم اسمان کې فرشتې دي، حدیث کې راځي، هغه چې خدای پاک پیدا کړي دي نو هغه په سجده کې دي، او چې کله قیامت شي نو د سجدې نه به راپاڅي او الله ته به وایي ما عبدناک حق عبادتک، یا الله مونږ ستا د شان لایق عبادت ونه کړی شو. اوس چې ټول عمر سړی په سجده پروتي او هغه خو د شان لایق عبادت ونه کړی شو، او زه ټول عمر خوبونه کوم او زه په خپل عمل مغرور یم چې ما خو ډېر زیات عمل کړی دی، نو دا ځان له دوکه ورکول دي. دا بیا د دوکې خبره ده چې بس زه الله بخلې. په اسمانونو کې دومره ډېرې فرشتې دي چې د قدم د ایښودو ځای نشته. په اسمانونو کې د قدم د ایښودو دومره ډېرې فرشتې دي. څوک په سجده کې دي، څوک په رکوع کې دي، څوک په قیام کې دي، څوک په قعود کې دي، څوک یو کار کوي، څوک بل کار کوي، لګیا دي د الله عبادت کوي، د الله یاد کوي. نو الله ته زما ستا د منځونو څه ضرورت دی چې ما ته منځ کو، روژه م ونیوه که م ونیوه، او څنګه روژه م نیولې ده، خپلې روژې ته وګور. جهالت زمونږ نه ونوت. ورګه ساره ځان نه دی شوی، وبسکي لګي، دا خو نور ځانونه دي. سپینګری عمر تیر شي، مونږ ته مسلې پته نشته چې یاره په اذان باندې به روژه بندې او که په ټیم باندې به بندې، مونږ ته دا پته نشته. دې ځای کې به مونږ سره روژه ماتي ته یو مشر ناست، اذانونه به شروع، مونږ به روژه مه زمونږ به ګړی یو منټ وروسته ونو او کله کله به مونږ یو منټ وروسته اذان وک، هغه به روژه نه ماتوله، مونږ به ټولو ماته کړه، هغه به دقسې ناست. چې کله به خپل اذان شروع شو نو بیا به یې روژه ماته کړه. دومره ناپوه زمونږ دغه روجي دغه علم دی، په دې علم مونږ روژه نیولې ده. د مانځه چل نه راځي چې مونږ خلک څنګه کوي. مانځه کې فرض څو دي، سنت څو دي، واجب کم دي، هېڅ پته مونږ ته نشته. بس سترګې م پټې دي، ښکته شه پورته شه، ښکته شه پورته شه، ښکته شه. اوس داسې عبادت، او په دې زه بیا فخر کوم چې یاره ما خو ډېر عبادت کړی دی او زه خدای بخلیم، دا د شیطان چال دی. شیطان ما دوکه کوي په دې باندې. حضرت موسی علیه السلام ته وی زه یو بنده په دې باندې ډېر زر راګیوم چې هغه خپل نیک عمل ته ډېر ووایي چې ما خو بس ډېر عمل کړی دی، په دې باندې زه راګیوم. غرض مې دا دی عزتمند خپل عمل ته زیات ونه وایو، په دې کې غرور ځان کې را نه ولو چې بس مونږ خو الله بخلي یو، په دې دوکه کې را نه شو چې الله بخلي یو، روژه تېره شوه بس مونږ خو جنتیان یو او اوس که خوبونه کوو او کار څه کوو. نه، مانځه پابندي وکړو، خصوصا د جمع پابندي وکړو چې جمع ته مونږ خامخا ځي. خیر دی تهجد دې ونه کړو، هېڅ حاجت نشته تهجدو ته، خو چې دا فرض مونځ دا مونږ جمع سره وکړو او لږ د خدای نه ویریږو چې یاره دا خدای پاک مې رونه نیسي. ما ته خلک حاجي صاحب وایي، ما ته خلک امیر صاحب وایي، ما ته خلک مولوي صاحب وایي، او زه جمع کې نه یم. نو په دې باندې لږ شانتې ځان ملامته وګڼو، لږ سوچ وکړو، الله سره تعلق جوړ کړو. بل دې میاشت کې دا 6 روژې دي، 7 شوال ورته وایي، د یو کال د روژو ثواب به الله ورکوي. بعضې خلک پرون ما ته چا ټیلیفون کړی وی، دا خو ما د اختر په 2 شروع نه کړې، نو دا روژې اوس زما کېږي. یعنی دا خلک لازم ګڼي چې دا به خامخا د اختر په 2 ورځ شروع کې. نه نه نه، دا شوال میاشت ده چې په دې میاشت کې تا کلم 6 روژې پوره کړي، یو نیسه 2 نیسه، یو نیسه 2 نیسه، به دا 6 روژې پوره کول دي. په دې باندې الله د یو کال د روژو ثواب ورکوي.
په خپل مونږ خو ډېر تکړه نه یو خو زنانو ته خو چلو خایو کنه هغوی روجي نیسي نو چې هغوی دا روجي ونیسي نو زمونږ هغوی مونږ به ښودله ورته وکړو او هغوی به یې ونیسي الله به پرې مونږ له مجر راکړي کور کې دا خبره وکړو چې یاره 6 روجې دا د یو کال د روجو ثواب دی 6 شوال پیغمبر علیه الصلاة والسلام نیولي دي راځئ چې مونږ یې ونیسو نو نفل روجي دي الله پې اجر او ثواب ورکوي الله دې مالم د عمل کولو توفیق راکړي او الله دې تاسو لم د عمل کول الله دې زمونږ ګناهونه معاف کړي